سلامونه نیک اهل احترامات خوږو ملګرو الله دې وکړي چې راته روغ جوړ واوسئ. په دغه ویډیو کې به زه ستاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل د موبایل سافټویرونو اپلیکیشنو وغیره ته لاک ولګوئ. خو لاک په دغه قسم ولګوئ چې هیڅ چا ته هم معلوم نه شي، د هیڅ چا پرې شک نه کېږي چې آیا دا لاکر ده او که یا داسې بل ایپ ده. نو دغه لاکر دغه اپلیکیشن یو داسې شکل لري چې هیڅ چا ته به شک نه کېږي چې آیا په دغه ایپ لاک لګېدلی او که دا بله څه کیسه ده. نو ډېر زبردست ایپ د الله دې وکړي چې ستاسې د استفادې وړ وګرځي. که ویډیو مو خوښه شه نو لایک کړئ او حتما یې سره شیر کړئ. که خوږو ملګرو تاسو به دغلته د موبایل پلی سټور اوپن کړئ. د موبایل پلی سټور هم چې اوپن کړئ دلته پاس سرچ کې ولیکئ کلاک ویلډ CLOCK کلاک ویلډ دغه به ولیکئ. دا به سرچ کې ملګرو دا چې سرچ کې دلته به تاسو دغه اول اپلیکیشن راواوړي دغه به تاسو انسټال کړئ. دغه انسټال څه ملګرو دا اوپن کوو. نو ملګرو دغه اپلیکیشن اوپن کوم کلاک دغه مې اوپن کړ ملګرو. دلته به تاسو لیټ سټارټ ووایي په ده باندې به کلیک کړئ. بیا ولته لیټ سټارټ په ده باندې به کلیک کړئ ملګرو. دلته تاسو لیکلي سیټ ټایم ایز پاسورډ اینډ پریس سینټر بټن آف د کلاک. د تاسو نه دا دلته غواړئ دغه د ساعت یعنې دغه د غړي کومې سن شي دغه په تاسو کولی شئ په 12 سلیکټ کړئ، په باندې 12 باندې 15 باندې 12 باندې 12 نه 3 تاسو هر څنګه کولی شئ دغه سلیکټ کړئ ملګرو. نو زه دغه په 12 بجو باندې سلیکټ کوم. دغه د ما د اپلیکیشن او دغه ایپ لاک وي ملګرو. دا ما په 12 بجو باندې سلیکټ کړم ملګرو 12:10. نو دغه د مابین کوم علامه چې دغه د دواړو سره مابین کې دا کوم ګرد علامه چې دغه باندې زه کلیک کوم. نو د باندې چې ما کلیک کړل بیا ویل ریپیټ یور پاسورډ اینډ پریس د کینټر بټن ټو کنفرم باندې دغه پاسورډ بیا د هلته ورکړئ. نو دغه 12 بجو باندې زه ملګرو بیا د 12 بجو باندې دغه سره سیټ کوم ملګرو. 12 بجو باندې ما دغه سره سیټ کړه. دلته بیا د مابین د دواړو ستنو مابین کې چې کومه علامه ده ګرد دغه باندې زه کلیک کوم ملګرو. د باندې چې کلیک کړم د ما پاسورډ سیټ شو، د ما پاسورډ ولګېد. تاسو هر کله بیا اپلیکیشن خلاصوئ بیا دغه اپلیکیشن خلاصوئ تاسو به دغه ستنې د ساعت ستن چې دي دغه 12 بجو باندې داسې سلیکټ لکه دا اوس چې ما سلیکټ کړی. یعنې تاسو چې کله بیا هم دغه اپلیکیشن اوپن کوئ یعنې بل اپلیکیشن اوپن کوئ تاسو به دغه د ساعت د کومې ستنې چې دي یو په 12 ورکوئ او غټه په 12 په 13 باندې. نو دغه به تاسو کله سیټ کړئ په 12 بجو باندې تاسو دغه اپلیکیشن به بیا خلاص شي ملګرو. دغه لیکئ سکیورټي آنسر. دلته تاسو مطلب تاسو کله چې هغه لاک ویر شي دا تاسو یو څه ورکئ. دلته ورکوم احمد، بس دومره سمپل احمد. تاسو کله هم لاک ویر شي دلته به تاسو سکیورټي آنسر کې احمد ولیکئ دا به آن شي. نو دلته دا دویم آپشن پاسورډ ریکوري ایمیل تاسو دغه هم دغه کار کوي چې کله تاسو نه پاسورډ هیر شي دلته خپل ایمیل انټر کړئ تاسو به دغه اوپن کړئ. نو دلته بغیر کوم ایمیل دغه اپلیکیشن اوپن کوم ملګرو. نو دا د لاندې آپشن فینس سیټ اپ دغه باندې کلیک کوم. دغه باندې چې کلیک کړئ دلته اوکے وای ملګرو. اوکے می چې وای ملګرو دلته وګورئ دا د پلس کوم نشان چې دغه باندې کلیک کوم ملګرو. دلته ما ته لیکلي کریټ کانټیکټ کریټ نوٹ نیو فولډر کیپچر فوټو کیپچر ویډیو اودر فایل امپورټ آډیو امپورټ ویډیو امپورټ فوټو. یعنې تاسو چې کله شئ دغلته خپل تصویرونه خپل ویډیوګانې آډیو فایلز څومره هم فایلونه دي ویډیوګانې آډیو دي نو کولی شئ تاسو دغلته هغه لاک کړئ. هغه که اپلیکیشن دي که هر څه دي ملګرو. امپورټ ویډیو باندې کلیک کوم. په دغه مې چې کلیک کړ دا زه یو څو ویډیوګانې ملګرو دغه اپلیکیشن ته امپورټ کوم ملګرو. نو دغه یو څو ویډیوګانې ملګرو زه یو 3 ویډیوګانې دغه اپلیکیشن ته امپورټ کوم. دلته ما د 3 ویډیوګانې سلیکټ کړئ. دلته موو ټو ویلډ دغه باندې به تاسو کلیک کړئ. په دغه چې کلیک کړئ ملګرو دا تاسو آپشن راغلی کریټ نیو فولډر یعنې بل فولډر جوړ کړئ او که نه دا تاسو د 3 لاندې فولډرونو کې کوم یو سلیکټ کړئ. زه دا ویډیو سلیکټ کوم ملګرو. ما سلیکټ کړه دغه 3 ویډیوګانې هلته ایکسپورټ شي ملګرو. دا ډیلیټ فرام پبلک ګیلري یعنې تاسو لغه پبلک تاسو کوم ګیلري کې چې تاسو ته چې هغه ډیلیټ کوئ یا نه ډیلیټ کوئ. زه دغه نه ډیلیټ کوم. نو دا د پاس کراس کوم نشان چې په دغه کلیک کوم. نو دا ملګرو دغه ویډیوګانې دغلته راغلی ملګرو. دا وګورئ ملګرو دغه ویډیوګانې دغلته راغلی ملګرو. تاسو کولی شئ چې هر څومره فایلونه تاسو په موبایل کې هغه دلته را امپورټ کړئ ملګرو. نو ډېر زبردست او خوندور طریقه ده. نو تاسو دغه اپلیکیشن بیا هم کوم چې تاسو به دا په کومه طریقه خلاصوئ. سمبل پتا چې دا اپلیکیشن اوپن کړئ ملګرو. دا هم چې اوپن کړئ لیټ سټارټ په دغه باندې کلیک کړئ. دغه تاسو کوم ټایم سیټ کړی نو هغه ټایم بدلته بیا سیټ کړئ. دا د مابین کې دغه د دواړو سره مابین کې کوم دا ګرد نشان چې په دغه باندې کلیک کړئ دا دواړه سره په 12 باندې ودرېږي. دا بس دا غټه سر بزرا واړه ملګرو دالته په 12 باندې به سیټ کړم ملګرو. دا ما سیټ کړه دغه ملګرو د مابین کې کوم ګرد علامه په دغه باندې کلیک کوم.
نو دغه ملګرو زما دغه اپلیکیشن اوپن شو ډېره ښایسته او خوندور طریقه ده. ویډیو مې خوښه شوې وي لاګ کړئ، د نورو ملګرو سره حتما شیر کړئ. زما یوټیوب چینل حمید الله افیشل په نامه ضرور د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بل ویډیو مپلوي الله سپارم. ښه وخت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.